د فاتحه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لومړی سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الحمد لله رب العالمین ټول ثنا ستاینه یوازې الله لره ده چې د ټول کائنات رب دی الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی مالک یوم الدین د جزا د ورځې مالک دی إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستانه مرسته غواړو مونږ ته سم لار وښیه د هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده چې غوسه پرې نه ده شوې او بېلارې شوې نه دي د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قایموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتانه مخکې نازل کړی شوی او پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دا سه خلق د خپل رب له لوري په سم لار دی او هغوی بری موندونکي دي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغه سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. له هغو په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب ده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړای ده همغه تاسو هم ایمان راوړئ نو هغوی هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهېږي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهي اخیسته ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه ده او دوی هیڅ کله په سمه لار نه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لبرېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړی چې ستاسو او لستاسو نه د مخکنیو تیرو شو خلکو ټولو هستونکي دی ستاسو د نجات هیله یوازې په هم دې توګه کېدای شي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما غزات دی چې ستاسو لپاره زمکه فرش وغوړوله اسمان چت جوړ کړ لپاسه یې وبره وورولې او په هغه سره هر ډول حاصلات راوېستل تاسو ته روزي ورسوله نو کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان منګيري وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی کنه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران راوبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسو رښتینی یاست نو دا کار وکړئ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين خو که تاسو دا کارو نه کړو یقیني ده چې هیڅ کله به و نه شي کړای نو ویریږي له هغه ور نه چې د هغه خاص خاشاک به انسانان او کانی وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغه ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرموي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اوریدلو دا وینا کوي چې داسې مثالونو سره د الله څه سره کار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم لار ښيي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك
أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي؟ په داسې حال کې چې تاسو به روح وي، هغه تاسو ته ژوند درکړ، بیا همغه تاسو ساخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسو ژوند کوي، بیا د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فما غزات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستار رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې دی خلیفہ پیدا کوونکی. هغه ارزو کړای چې په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او ویني توی کړي. ستاله حمد و ثنا سره تسبیح او ستال پر سپیڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله و فرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لهغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل وی ویل که ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غوارزو کړل نیمګړتي انا پاک خو یوازې ستاسو ذات دی، مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهیدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغه ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله و فرمایل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهیږم چې له تاسو نه پټ دي. څه چې تاسو ښکارا کوي هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي پر هغه هم زه پوهیږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړي نو ټول سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپل لویي په غرور اخته او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا مونږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. مونږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبول کړه، بشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځای کوز شئ، بیا چې تاسې ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی لما سره چې ستاسې کوم تړونو هغه تاسې سرته ورسوئ، نو زما چې له تاسې سره کوم تړونو هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. د دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ، په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د کې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صبر او المنزل الله مرسته وغواړي، په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی، مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځي دونکي.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یوه ذره په درد نه خوري، نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. ستاسو ځامن یې حلالول او ستاسو لونې ژوندۍ ساتلې. او په دې حالت کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمایښت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کړئ هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون. یاد کړئ چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو. په هغه وخت کې تاسو له حده ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یاد کړئ چې کله موسی علیه دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی. په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بعد موتكم لعلكم تشكرون. در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلی و چې مونږ بس تاسو په خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګنده توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویل. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې وا قوي سایه قدر تراغله تاسو به روحه غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې په کار د چې لدې کې غني ورسته تاسو شکر وباسئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
أنفسهم يظلمون مونږ ورېځ پر تاسو سورې کړ د منو سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته می وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دي هغه خوري او تاسو په خوانه چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلی ته چې تاسو په مخ کې د ننوځي د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخورئ مګر د کلی په دروازه کې د سجدي په حال کې ننوځي او وای یا الله زمون ګناوي وبخه مونږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حکومت خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانی او چې هغو کولی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټې دي او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپل اوبو واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوی روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانه مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي نو موسی وویل آیا د یو غوړه شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړئ خنو کوم کار ته لاړ شي څه چې غواړئ هلته به ومومئ په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بې وزلي او بد ورځ باندې راغله او د خدای په قهر اخته شو دا نتیجه و چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو الله سپورې کړ دا نتیجه و د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرله پسې پکې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي
نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او د یاد کړی هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او د تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلي او په هغه کې درج شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګاری چلند غوړه کړئ شي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولهغه ورسته تاسو له خپل لوز نه واوختي د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت تاسو ملګرتیا پرې نه خوده کنه نو تاسو تباه کیدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیرای کړو. موږ هغه ته ویل چې بيزوګانی شي او په داسې حال کې اوسئ چې له هر خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زماني او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته ویل چې الله تاسو ته دی وی غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیات له موږ سره مسخري کوي. موسی ویل زله دینه خدای ته پناه وروړم چې د جاهلانو له ډلې څخه ووسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خنو لخپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د هغه غوا څه تفصیل وکړي. موسی ویل الله لار خودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړوي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغه سی وکړي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. او بیا ویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی ویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دي وي چې لیدونکي په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا ویل خپل رب نه د څرګنده پوښتنه وکړه چې راوخی څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لویدلیو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلای نه یې ځمکه کول بکړي نه یې ارهټ ګرځولای روغ رمټه او بې داغه ده. نو هغه ناری کړ چې هو اوس دې سمې نکانی راوښودلې بیا یې هغه ذبح کړه کنه نو د دې کار کوونکی نو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ.
او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلیو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوي. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوی په جسد هغه یو برخه ووهي وګورئ دغه چې الله مړی ژوندي کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښانی درخی ترڅو وپوهیږئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول نکانو لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسو زړونه سخت شو د تیګو په شان سخت بلکې له هغونه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیګه هم شته چې له هغونه چینی راوځي بهیږي ځینې چوي او بوتره نه راوځي او ځینې د خدای له ویرې لړزيږي رالويږي. الله ستاسو له کړو وړونه نه خبره نه ده. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به تاسو په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې له هغو نه دی وی ډلې د عادت ګرځیدلای دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آگاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلای دی او کله چې په خپل منځو کې یو له بل سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورخي چې الله تعالی تاسو ته درخودلې دي ترڅو چې تاسو د رب وړاندې تاسو پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړئ. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکارا کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې ورډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي په بیا اساس امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپل لاسونو د شرع لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده ترڅو د هغې په بدل کې لږ غونډه ګټه په لاس راوړي. نو هلاکت ده دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ده دوی ته په سبب د هغه څه چې تر لاسه کړي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله
هغوی وایي د دوزخ اور به پر موږ باندې هیڅ کله ونه لګيږي خو که څو ورځې سزا راکول کیږي نور را دې کړی شي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسو له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تیریدای نشي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدی وکړي او د خپل خطاو په چاپیریال کې سار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسېږي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسېږي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون او په یاد لره لبنی اسرائیل نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې الله نه پرته به هیڅ چا عبادت نه کوي له مور او پلار سره له خپل خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوړه چارچلن کوي خلکو ته به ښې خبرې کوي لمونځ کوي او زکات ورکوي خو له لږ کسانو پرته نور تاسو ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخړونکي دي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لږ غونډه په یاد ولرئ موږ له تاسو نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپل منځو کې یو د بل وینې متوي او نه یو بل کور به کور کوي تاسو د دې اقرار کړئ تاسو په خپل په دې شاهدان یې ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ونن همدا تاسیاس چې خپل ورونه وژني خپل ځینې ورونه به کور کوي د ظلم او زیاتی په کولو د حقوقو په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي تاسو په لاس کې بنديان شي نو د حقوقو د خوشی کولو لپاره د فدیه لار برابروي په داسې حال کې چې کورونو څخه د حقوقو استلال سره پر تاسو حرام نو آیا تاسو د کتاب په یو برخه ایمان راوړی او په بل برخه کافر کیږي نو لتاسو نه چې کوم خلک داسې وکړي د حقوقو سزا بلګي پرته نور څوي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسيږي او په آخرت کې به ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي الله ستاسو د دې حرکتونو څخه به خبره نه ده أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده د دې عمل نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته وسره وکړي شي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مون موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولېږل. په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولېږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسو ته راغلی دی، نو تاسو ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وی وای زمونږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډیر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغه ته د الله له لوري راغلی دی، دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپل د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم، نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وی په دې منکران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بد وسیله ده چې پر هغه سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی، د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېر سپکونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړي، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی د بنی اسرائیل نسل تر راغلي دي. لدې صحیح دی باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود. خنو هغو ته ووایه که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلي و، نو لدينا مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولي وجل چې په خپل د بنی اسرائیل په نسل کې زیږیدلي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې د هغه د تشاشوا خوسکای مو خپل معبودون یو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ
بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ وایې اورئ. ستاسو پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو موږ نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسو مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله من شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپل لاسونو سرته رسولي او هلته یې لېږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تبه هغوی له بل هر چانه د ژوند هریسان مومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. هغه هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لري غورځولای نشي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستاسو زړه ته رسولای دی چې د قرآنیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د برید زیری په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ ته د اسیا آیاتونه د لېګلې دي چې په ډاګه څرګنده د حق کار کوونکي دي او د هغو له پیروي نه یوازې همغه خلک منکرېږي چې فاسقان دي. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُم لَّا يُؤْمِنُونَ. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجودو نو له دې اهل کتابونه یې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځاو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سليمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول. په داسې حال کې چې سليمان هیڅ کله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې. هغه هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوه فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوی. په داسې حال کې چې هغه فرښتو به چې هر کله چاته هغه خودل نو لومړی به په ډاګه دا خبر ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو نو مکافر کېږي. بیا هم د خلکو له هغونه هغه څه د کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره و چې د خدای له اجازه پرته هغو په دې وسیله هیڅچاته هم ضرر نشو رسولای. خو د دې سره سره داسې څه د کول چې په خپل د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان او هغه ته معلومه و چې څوک دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ وند نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل. کاش کې هغه ور باندې پوهېدل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغه ایمان او تقوا غوړه کړي وای نو د الله په وړاندې د هغه اجر ډیر غوړو. کاش کې هغه په دې پوهېدای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنان راعنا موایي بلکې انظرنا وایي او په غور سره خبره واوري او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب له خوا دې تاسو ته څه ښېګڼه راشي. خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیات منسوخو یا ستاد زړه څخه هیرو د هغه په ځای له هغه نه خراورو یا لکتر لګا هم مغسي. آیات په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات نه خبر چې د اسمانونو او زمکه فرمان روي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسو خبر اخیستونکی او ستاسو مرستندوی بل نشته. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
آیا تاسو غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دین مخکې له موسی شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدل کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا اغواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو له ایمان بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغه ته څرګند شوی دی او د خپل نفسي غوښتنې له عمله تاسو لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسو له عفو او تیریدنې نه کار واخلئ ترڅو چې الله په خپل فیصله نافذ کړي. دا اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. المنز قائم کړئ، زکات ورکړئ، تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څنی کی سرته ورسوي وړاندې ولېږي د الله په وړاندې به هغه موجودي عمومي چې تاسو کړی وي الله د هغو ټول لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي ترڅو چې هغه يهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسائی نه وي. دا د هغو هیلې دي دوی ته وایي خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپل دعوا کې رښتینی یاست. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نستاسي څه ځانګړي توپ دی او نه د بل چا. حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوړه کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو دورانولو په هڅه کې وي. دا چې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وی وایي چې الله څوک په زوی ولي سره نیولای دی الله لدی خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د زمکې او اسمانونو ټول هستي د هغه دی ټول د هغه د امر منونکي دي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هغه د اسمانونو او زمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شت نو هغه سي کیږي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ناپوهان وایي چې الله په خپل ولی موږ سره نغږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګند خپل نښانې ښکاره کړي دي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم مونږ ته د حقایق له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای او د دوزخ د خاوندانو په حق لا ته نه پوښتل کیږي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يهوديان او عیسایان به هیڅ کله لتانه خوشاله نشي ترڅو چې ته د هغو په لار لاړ نشي دوی ته په کلاکه وایي چې سم لار یوازې همغه ده چې الله خودلې ده او کته له هغه علم نو ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو په سلار شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله لنیونه نه دی وشوي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه داسې ولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغه ور باندې د زړه کومي ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلن غوړه کړی هغه په اصل کې زیانمن دي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بنی اسرائیل زما هغه نعمت یاد کړئ چې پر تاسو مې لور ولیو او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون او ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه بل چانه فدیه قبول کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته کومې خوانه څه مرسته ورسېدای شي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې نو الله فرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره همدا وعده ده هغه جل علا شانه ویل زما وعده له ظالمانو سره نشته وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو تیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستر کړی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر ډول میوه روزي کړه د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځنی ژوندانه وسایل خو زه هغه ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دریات کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه لمونږ دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه یې ښودونکي وګرځوه زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبر کوه چې تا ته غاړه یې ښودونکي وي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبول کړه ته لوی بخښونکی او رحم کوونکی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او ای ربا په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاتې چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغه ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستر کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتنې وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولای شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوړه کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سمدلاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده. پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه. هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسو لپاره همدا دین غوره کړی دی، له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. او آیا تاسو هغه وخت حاضر وي چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتي ده؟ د مرګ په وخت کې له خپل بچانو نه پوښتنه وکړه، بچانو له ما وروسته به تاسو د چا بندګي کوئ؟ هغه ټول په جواب کې وویل مونږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق په خدای منلای دی او مونږ همغه ته غاړه ایښودونکي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وی څه کسانو چې تیر شول، څه چې هغه ګټلې دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسو ګټي هغه تاسو لپاره دي. له تاسو نه به د دې پوښتنه ونشي چې هغه څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وای يهوديان شي نو سم لار او به ومومي، عیسایان وای عیسایان شي چې هدایت درته وشي. دوی ته وای نه، بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک هو او ابراهیم له مشرکانو نه نو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانان وای چې موږ ایمان راوړای دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او د یعقوب زوجات راغلی او هغه چې موسی، عیسی او نور ټول پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړای شوی. موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټونکي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بیا که هغوی همغه ایمان راوړل که چې تاسو راوړای دی نو سم لارې ومندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلی توب یعنی شقاوت کې نه ختی. له دې عمله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسو د ملاتړ لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وای د الله رنگ غوړه کړی د هغه رنگ نه بخید چا رنگ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسو.
زمونږ عملونه زمونږ او ستاسو عملونه ستاسو لپاره دي او مونږ خپل بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسو وینا دا ده چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د یعقوب زوجات ټول يهوديانو یا نصرانيانو؟ وای تاسو ډیر ښه پوهیږئ ک الله له هغه چانه بل لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د شاهدۍ ذمہواری ورلغاړي شوی وي او هغه پټ کړی. ستاسو له حرکتونو څخه خو الله نه خبر نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وای څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره او ستاسو ګټلي ستاسو لپاره د تاسو نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونشي.